دلته په ولسي جرګه کې د ختیځو ولایتونو استازي قومي مشران او مخور راټول شوي. د غونډې زیاتره ویناوالو په ختیځ کې د امنیتي وضعیت، اداري فساد او د غصب په تړاو سختې اندېښنې درلودې. دوی له حکومته ننګرهار کې د فساد او غاصبینو د مخنیوي غوښتنه وکړه. خار کې زه خبر شوم چې خلک مسلا شوي، حکومت اولې نه ویني. دا بدمعاش څوک دی چې زما ولس په عذابوي؟ ما خو لیدلې مونږ هیڅ کله نه غلطه نه هغه بل چې مونږ ولس په عذابوي، مونږ تاسو په ولس خوا کې ولاړو، نه غلطه اجازه ورکوو چې تاسو په عذاب کې، نه هغه چاته اجازه ورکوو چې په اطرافو په دې ښار کې زموږ ولس دې په عذابوي. نظام باندې دا غږ کوم چې هغه غاصبین او مفسدین چې په ننګرهار کې او په مشرقي کې زموږ د ولسونو وینې څکي او زموږ د ولسونو په سر تجارتونه کوي او هغه غاصبین او مفسدین معلوم دي. حکومت باید عملی اجراءات وکړي چې د بعض غاصبینو نومونه ما شخصا رئیس جمهور ته ورکړی او خو تر اوسه هیڅ کوم عملی عمل مې نه دی لیدلی. د غونډې ځینو ویناوالو بیا د ختیځو ولایتونو د استازو راټولېدل ائتلاف نه بلکې یووالی وباله. دوی مرکزي حکومت ګرموي چې ختیځو ولایتونو ته پاملرنه کمه ده. دوی په ختیځو ولایتونو کې د بنسټیزو پروژو غوښتنه هم وکړه. جناب رئیس جمهور او جناب رئیس اجرایه قومونه و پاتې کېږي، تا نه برق غواړي، خو بیا په دې مخالفت کوي چې برق په دې لاره راکړه او برق په دې لاره راکړه. زه د نه برق غواړم چې په هره لارې راکړې برق راکړه. عبدالظاهر قدیر له حکومته وغوښتل چې په ختیځو ولایتونو کې د داعش ډله له منځه یوسي او که په وړاندې دولت غلی پاتې شي د افغانستان برخلیک به د عراق او سوریې په شان شي. نوموړي د داعش ډلې موجودیت نړیواله دسیسه وبلله او هم یې مرکزي حکومت ګرم کړ چې له ختیځوالو سره په خپلو وعدو عمل نه دی کړی. من مشرقي وال بلکې ټول افغانان د طالبانو سره سوله غواړو، البته د قانون اساسي په چوکاټ کې. او من مشرقي وال منګ افغانان د داعش ختمول غواړو، داعش ورکول غواړو. ولس اوس وایي چې داعش نه دی، دا یوه دسیسه ده، هم ملي و هم بین المللي. هم په دې دولت کې داسې خاینین شته دي چې د دې دسیسې شاته ولاړ دي او بین المللي ټولو ته معلومه ده. د ختیځو ولایتونو د استازو دا شورا په داسې حال کې رامنځته کیږي چې په ختیځ کې خلک له اداري فساد، هدفي وژنو، ناامنۍ او غصب څخه شکایت کوي. خو د یادو ولایتونو استازي ډاډ ورکوي چې د شورا په جوړېدو سره به تر ډیره د امنیت او نور ستونزې حل شي. دا چې د دې شورا په جوړېدو سره به تر کومه د خلکو ستونزې حل شي دا به وخت څرګنده کړي.